د پښتو زده کړه فیسبوک او یوټیوب چینل مینوالو نن موږ او تاسو درس په څه لرو؟ په سین باندې. سین واو ری. سین او واو سره یو ځای کیږي او ری یې څنګ ته راځي. څه ترې جوړ شو؟ سور. سین ری یې. سین ری سره یو ځای کیږي او یې څنګ ته ورسره راځي. څه ترې جوړ شو؟ سړی. سین یې نون دال. دا څه شو؟ سیند. ګورئ سین واورېده سور ترې جوړ شو. که تاسو واو لرې کړئ او سین او ری سره یو ځای کړئ څه به ترې جوړ شي؟ سر. یا سین واورېده که بېټکو یې ورکړئ څه به شي؟ سوری. او که څنګ په څنګ ټکي یې ولري بیا به څه شي؟ سوري. یعنې جمع ډېر سوري. داسې سین ری یې ده سړی ده. خو که یې داسې شي څنګ په څنګ څه به شي؟ سړي. یا سین ری ده یې لرې کوو واو او لام ورسره لیکو څه به شي؟ سړول. یو شی چې سړوي. او که د یې په ځای هی ورکړي دا شی څه به شي؟ سړه. یعنې دا توري دي چې تاسو یې په بدلولو را بدلولو سره څه کولی شئ؟ جملې بدلولی او زیاتولی شئ. ګورئ دا واو که دې خواته راوړئ او سین ولیکئ څه به ترې جوړ شي؟ وس، چې توان ته وایي. سین دی که یې لرې کړه او دل نه وروسته ری او هی ولیکئ څه به ترې جوړ شي؟ سندره. یا مثلا یې لرې کړئ نون او دال ورسره پرېږدئ د سین سره څه به جوړ شي؟ سند. نو دغه ټولې کلمې تاسو ځان سره ولیکئ او بیا بیا یې درسره تمرین کړئ او مختلفې کلمې ترې جوړې. درس به په سوات ولرو. سوات د پښتنو یو ښکلې تاریخي او جنتي سیمه ده پښتونخوا کې. سوات. سوات د پښتونخوا جنتي سیمه ده. سوات کې تاریخي او ښکلي ځایونه سوات ته هر کال ډېر سیلانیان ورځي. سوات
سوات د پښتونخوا. جنتي سیمه ده. سوات کې تاریخي او ښکلي ځایونه شته. سوات ته هر کال ډیر سیلانیان ورځي. تاسو بدلولی سئ ولیکئ سوات د پښتونخوا ښایسته سیمه ده. سوات کې تاریخي او ښایسته ځایونه شته. سوات ته هر د کال په ځای څه ولیکئ وخت، هر وخت ډیر سیلانیان ورځي. سیلانیان ګرځندویان هغه خلک چې یو بل ځای ته په چکر ځي. نو هیله ده یو وخت موږ او تاسو سوات ته لاړ شو. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل سبسکرایب او خوښ کړئ. غازا نور زما شخصي فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر. ښه وخت ولرئ.